تل چې د پیغلو به پې شور و تل چې د پیغلو به پې شور و هغه ګودر نه د بارودو بوی راځي نه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، جنون عثمان خیل یم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ. کتونکو خپل کلی دی، خوړ دی، مازدیګر دی او ملګري را سره ټول د کلي ناست دي. نو غوښتلم چې څه شعرونه در سره شریک کړو او ملګرو هم شوق کېدو چې مونږ هم پکې خپل اظهار خیال وکړو. مطلب چاله شعر ورځي ټپه ورځي هغه هم در سره پکې به د شریک کړي هغوی هم. نو راځم اخره کې به زه خپل غزل وایم. اول در سره د ملګرو نه ټپې شعر هغه در سره شریکوم. ملګري له بلنه ورکوم په دغه ټپه باندې چې خدای دې ګوردکې کاڼي وکړه، خدای دې ګوردکې کاڼي وکړه، زما په زړه کې دې اوبه وکړې مینه. نو اظهار ته بلنه ده، هغه ته خواست دی چې هغه څه شعري ټپۍ کتونکو سره شریک کړي. بس زمونږ خو د خبرو څه اکسپیرینس نشته، خو یو دوه شعره دي. دا به درته شعر کوم چې زما په زړه یې کړې وریځې جوړې، بیا یې اوربل په سپین تندي راخور کړو. لاس به دې ښکل کړم د پښتون په خاوره، د امن غږ ته دې خانجي راخور زما په زړه یې کړې وریځې جوړې، بیا یې اوربل په سپین تندي راخور کړو. لاس به دې ښکل کړم د پښتون په خاوره، د امن غږ ته دې خانجي راخور کړو. ډېر ښه، ډېر ښکلي شعرونه. بل ملګری چې کوم دی امجد ورور، هغه ته بلنه دغه ورکوو، خواست کوو چې هغه هم شعري ټپۍ کتونکو سره شریک. ډېره مهرباني چې موږ له دې دعوت راکړو د شعرونو. زه به سره شعرونه شریک کړم چې د ویر اواز به د هر کور هرې قلا نه نه تلې، کاش چې دا بعضې خلک د دنیا نه نه تلې. د ویر اواز به د هر کور هرې قلا نه نه تلې، کاش چې دا بعضې خلک د دنیا نه نه تلې. ښه پوهېدې چې ستا د تلو سره مې ساه ختله، جانانه ته خو دې بیخي زما د خوا نه. ډېره مهرباني. ښه پوهېدې چې ستا د تلو سره مې ساه ختله، جانانه ته خو چې بیخي زما د خوا نه نه تلې. د احمدشاه بابا بچو که اتفاق پېژاندې، داسې به څوک هم د کابل او د پکتیا نه ډېره مهرباني. د احمدشاه بابا بچو که اتفاق پېژاندې، داسې به څوک هم د کابل او د پکتیا نه تلې. ډېره مهرباني. ډېر ښه شعرونه. بل ملګری چې کوم خوا کې ناست دی الطاف، هغه له هم هغه ته هم خواست دی چې څه شعري ټپۍ هغه تاسو سره شریک. جی مننه. ټپه ده چې خندا له تا سره مزه کړي، خندا له تا سره مزه کړي، چې اننګي دې پې څلور ته راځي شینه، او ځکه مې خوښې سوره نمره، د جانان سره ننګي تا د تلي دینه. ډېر ښه، ډېرې ښکلې ټپه. بل ملګری هغه هم څه خیالات شریکول غواړي، څه شعرونه ویل غواړي، عباس. نو عباس ته هم خپل خیالات شریک کړي. د منصور صاحب یو څو شعر وي چې درد په وصال کې راځي، درد په جدایۍ کې راځي، درد په وصال کې راځي، درد په جدایۍ کې راځي، بل رنګ وختونه د مین په زندګۍ کې راځي، او ما نه اوس هم کېږي اکثر د لیونتوب کارونه، ما نه اوس هم کېږي اکثر د لیونتوب کارونه، د لیونتوب خوی چې اکثر په لیونۍ کې راځي. او یوازې ناست وي روژه ماتي ته په ډکو سترګو، یوازې ناست وي روژه ماتي ته په ډکو سترګو، داسې تراخه وختونه هم مسافرۍ کې راځي. او ته راته وایې چې کافره نه یم یم منصوره، ته راته وایې چې کافره نه یم یم منصوره، په اخر ستا داسې کوم کار مسلمانۍ کې راځي. ته راته وایې چې کافره نه یم یم منصوره، ته راته وایې چې کافره نه یم یم منصوره، په اخر ستا داسې کوم کار مسلمانۍ کې راځي. ډېره ډېر ښه، ډېر ښکلی غزل ښکلي شعرونه. کتونکو اخره کې به زه هم خپل دغه غزل شریک کړم. کتونکو به وایي چې یاره خپل پکې څه شعرونه ونه ویل، نو دغه خپل غزل شریکوم چې ما د ژوندون په داسې لاره باندې زغل کړی دی، ما د ژوندون په داسې لاره باندې زغل کړی دی، جایز الفت مې خم په شان لکه دغل کړی دی، او بیلتونه دومره نازک نه یو چې جدا به مو کړې، بیلتونه دومره نازک نه یو چې جدا به مو کړې، مونږ د عشق پل صراط باندې مزل کړی دی. مننه. بیلتونه دومره نازک نه یو چې جدا به مو کړې، مونږ د عشق پل صراط باندې مزل کړی دی،
او پسره غرمه کې د اړ نمر او د لنډي دیوال خوا پسره غرمه کې د اړ نمر او د لنډي دیوال خوا زما په شان انتظار کوم یو پاگل کړی دی او پوه یم بیا به مازدیګر کې راته غم جوړوي پوه یم بیا به مازدیګر کې راته غم جوړوي پوه یم بیا دې په خورو زلفو کې ول کړی دی مننه پوه یم بیا به مازدیګر کې راته غم جوړوي پوه یم بیا دې په خورو زلفو کې ول کړی دی او جنونه هغه لیونی به له ما څنګه خیره شي جنونه هغه لیونی به له ما څنګه خیره شي جنونه ما خو ارمان پار یو پل کړی دی مننه ډېره مننه کوم کتونکو امید لرم دغه څه ساعتونه هم راسره وکتل نو امید لرم خوند هم ترې اخیستی راکړئ تر د بل پروګرام پورې اجازت د لوی الله په امان